په یوه غش دوه ښکاره ولي هغه دغه د چې ام یې پر طالب باندې احسان واچاوه پر ملا باندې چې ما په اوتګي کې پیسې درکړلې ام بیا دغه عقیده یې چې د خدای په لار کې مې یو څه ورکړلې ما ته یو چا ویل قاري صاحب ته چې دا تبلیغ کوې هغه د رئیس اتاجان د جامع په وختو کې ما ته ویل والآن خلک چې درته ژاړي یا هغه څه چې د جنت بیان کوي او خوشحاله سي خاندي وجه یې در معلومیږي ما ورته ویل یا ول د جنتو بیان چې کوي دی ګرده خوشحاله یي په دې خوشحاله یي چې په خدای هغه په پلانکې ورځ کې چې مې نیم ټوک سول ټوک و طالب ته په خیرات کې ورکړی دي اوس هغه د قاري صاحب د جنتو بیان کوي چې په یو څه یې و جنت ور واچولې نو تا خو هغه نیمه زره ورکړې دي انشاءالله و جنت ور وجودلې سر کول په دغه خوشحالي او په دغه باندې چې د دوزخو بیان کوي بیا خوابدي وي دا نو یو انتبیو مسخره وکړله ستاسې د حضور دې ډېر رمعفي نو دوی ته هغه څه راپیاز چې دوی پټ کړي چې بیا د دې ډېره معاف په پلانکي ځای کې چې مې خره نیولې وه اوس قاري صاحب د دوزخو بیان کوي دا دې ور واچولې وه دوزخ ته به بس وژاړي اصلي خبره په زړه کې په صحیح اعتقاد و عقیده ده د خدای سره چې دی راز د زړه شریک سو خدای تعالی زموږ روژو ته هېڅ اړ نه دی چې ما او تا روژه نیولې ده ناست زما او ستا مسلماني وګوره نن د جمعې ورځ ده د جمعې د ورځې بغیر د ماپښین لمانځه ته راسه په خلاصه خولې کې 2 صفه یو نیم صف قدر خلک ولاړ په روژه کې د ننه په مسجد کې او د باندې ځای دا داسې معنا ورکوي لکه موږ تاسو چې د یوې روژې مسلمانان یو بل وخت اسلام نه غواړو بل وخت دا د جماعت لمونځ نه غواړو بل وخت قرآن و تبلیغ و دا څه نه غواړو مسلمانی واقعي عبادت وعبد ربك حتى يأتيك اليقين در هغه وخت عبادت کوه تر څو چې تا ته مرګ راځي در مرګ در ساعته پورې ما او تا مکلف یو چې د خدای تعالی طاعت و عبادت وکړو یوه میاشت نه ده او دا درته وایم چې په دې میاشت کې هر عبادت جماعت نفلونه ذکرونه کلمه ثواب در نورو میاشتو بلابود او زود لري مگر ټول عمر یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافه د اسلام په ټولو حکمونو کې ټوله ورننوځئ او در مرګ سره د خدای عبادت کوه یو لاس باید روان یې د جماعت لمونځ په تېره جمعه کې ما تاسو ته یو کیسه وکړه چې بادشاه 40 کاله د تکبیر اولا لمونځ نه و ځینې تېر شوی زما او ستا څخه ولې تېرېږي داسې خلک شته چې یو خو بیخي روژه خوري روژه نه نیسي هغه خو جلا انسانان یو بیا داسې خلک شته ټوله شپه په فسق و فساد باندې تېره کړي د ورځې یې په خوب باندې تېره کړي تکلیف د روژې هېڅ نه محسوسوي چې دا روژه ده او که یا د جماعت لمونځ پېژني نه زه مازدیګر دلته وینم مازدیګر لمونځونه څه وي لمر پر لیدو وي بیا د دې معاف لکه چرته چې دانه ور واچوي چې هر څه تبلیغ و نصیحت و قرآن ورته وایي دا خلک په دې قرآن باندې عمل نه کوي دا د اسلام احکام ځینې ورک چې دا سره کم دي زما مسلمانین سره کم په کور کې پلار ورور زوی ټول په یوه رقم عادت باندې ګرځېدلي دي د هغه رقم اموخته سوي دي پر تکلیف و زحمت باندې چې هېڅ تکلیف و زحمت نه دی مگر خوند اصلي په مسلمانۍ کې دی خوند اصلي په دین کې دی خوند اصلي په طاعت و عبادت کې دی د اسلام د چوکاټ څخه بلې خواته خوند نسته کوي هغه به م یو ګړی وي دایمي خوند نسته په هر صورت باید د خپل ګران پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم
کامل شفقت ته متوجه سو چې میاشت یې درته 3 تقسیمه بیان کړه: رحمت، مغفرت او اتق من النار. ځکه بندگان هم 3 قسمه دي. اول درجه انسانان چې پاک وي، د اوله څخه د روژې د رحمت باران باندې شروع سي، او که څه ګناهګاره وي بیا د 10 اولو روژو په بدل کې مغفرت ورته وسي، او که زیات ګناهکاره وي بیا د 20 روژو څخه بعد ازادي ورکړه سي. خو نیکبخته هغه څوک چې د اوله څخه باران وي باندې د رحمت تر اخره پورې د میاشتې په اخر کې علیه السلام د 4 شانو تاکید وکړي چې کلمه شهادت او استغفار او د جنت د غوښتلو او د دوزخ څخه د پناه سوالونه کول دي. عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. سهل عليه السلام څخه روایت کوي چې په جنت کې د یوې دروازې نوم ریان دی، معنا تږو خلکو د تږو خلکو دروازه ده، بغیر د صائم څخه بل نه په ننوځي چې روژاتیان ور داخل سول بس بنده سي دا دروازه. قال عليه السلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري. عليه السلام فرمایي چې روژه داخل سي د اسمان دروازې خلاص او د جهنم دروازې بندې سي او شیطانان په زنځیرو کې وتړل سي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم دهر وإن صامه. رواه الترمذي. عليه السلام فرمایي که څوک یوه روژه د روژې څخه بغیر د مرض او بل عذر څخه وخوري، بیا که ټول له د خپل عمر شپې په روژه کې تېرې کړي قضا یې نسي پوره کولی. د روژې کفاره خو په شریعت کې بلکې په حدیث کې 15 روژې دي. د ترمذي په دغه حدیث کې نمره دلته ثواب دی، تر دغه زیات فضیلت به نور څه بیان سي د روژې په باب کې. ټول عمر سړی روژه ونیسي، په قصد سره یوه روژه وخوري، لا دی قضا نسي راوړلی. اتیا حقبې په دوزخ کې عذاب ورکول کیږي چې یوه حقبه یې د دې دنیا 80,000 کاله ده، حساب ورته کوه. د فرعون او د حامان او د شداد سره به یو ځای په دوزخ کې وي. که چا یو لمونځ په قصد سره قضا کوي او یوه روژه یې په قصد سره بې عذره څخه وخوړل، دې ته د خدای فرضیات وایي. که په کم قوم کې په کم وطن کې فرض د خدای چا ترک وله، پر هغه خلکو باندې د دنیا او د آخرت د عذابو بیره ده چې هم په دنیا کې په عذاب باندې اخته وي او هم په آخرت. ولاړ به څوک د خدای د عذابه به خلاصو یا نه به څوک خلاص، په یوه صورت خلاصېدلی شو چې عقیدې و اعمال صالحه او د خدای د لارې انسانان جوړ شو، بیا به خلاص شو. کنه داسې به په عذاب اخته یو لکه څنګه چې په برزخ کې چې غارې و نارې زګیروی په ټیپو کې خلک ټیپوي او په راډیوګانو کې اورچي د ښځو د کوچنیانو د لویانو د ګور د نارې د عذاب. حق دی دا عذاب چې نفس چې وخت دی پر تا باندې قیامت راغی و قبر کې ورتا کړی لړمانو مارانو عذابونه ګرد ورته متوجه کېږي. اخري د ژوند سرمایه دی هم هغه کفن دی چې یو جوړه د ځان سره کوټې و بنګله و موټر و رتبه و قومنداني و پاچي و چوکۍ دي ټوله ولاړه ابس.